बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम शरावलास په تیر څو کلاسونو کې موږ تاسو په سی پلس پلس کې په ډیسیژن میکینګ سټرکچر باندې بحث کوو چې په هغه کې موږ تاسو اف سټیټمنټ اف ال سټیټمنټ ایلز سټیټمنٹ ایلز سټیټمنټ موږ تاسو ول نو په دغه شنم کلاس کې موږ تاسو پر باندې نېسټډ اف باندې بحث وکړو چې څنګه کولای شو نېسټډ اف سټیټمنټ په سی پلس پلس کې استفاده کوو او څنګه کولای شو چې دغه نېسټډ اف سټرکچر وکړو په سی پلس پلس کې نو موږ تاسو په دغه کلاس کې ټول فوکس پر نېسټډ اف سټیټمنټ وی چې په هغه موږ تاسو پریکټیکل کار هم وکړو دوه درې مثال به حل کوو راځو موږ تاسو نېسټډ اف ان سی پلس پلس از using more than one if statement in the same scope. Nested if statement موږ تاسو په پلس پلس کې د دې لپاره کارو چې څنګه کولای شو د یو if statement په داخل کې بل if statement استفاده کوو نو دغه دواړه if statement یعنی د یو څخه اضافه if statement چې موږ تاسو په same scope کې کارو یا په same هغه ساحه کې کارو دغه بلاک کې کارو نو موږ تاسو د nested if وایي یعنی د یو if statement په داخل کې بل if statement nested if statement ویل کېږي. The nested if statement allows checking multiple conditions one after another. Nested if statement is formed by using one if statement into another. The number of using them is not limited, but the inner if statement will only execute when its outer if statement is true. nested if statement موږ تاسو ته دغه اجازه راکوي چې څو موږ تاسو ملټیپل کنډیشن وګورو یا شرایط وګورو څو شرایط د یو بل شرط په داخل کې وګورو یعنی چې موږ تاسو یو شرط ولرو دغه شرط په داخل کې نور شرطونه وي نو دغه د nested if ویل کېږي چې دلته په دغه حالت کې موږ تاسو nested if استفاده کوو که چېرې موږ تاسو راسو یو if statement ولرو دغه په داخل کې دوه درې if statement ولرو چې دغه لیمیټیشن نه لري یعنې کېدای شي موږ تاسو د یو if statement په داخل کې دوه if statement ولرو درې ولرو څلور ولرو یا اضافه ولرو یا یو ولرو دغه لیمیټیشن نشته یعنې هغه موږ تاسو پروګرام ته ضرورت په خاطر د اړتیا په خاطر موږ تاسو هر څو if statement کارولی شو یو اف داخل کې یعنی چې دغه هغه وخت د nested اف یا inner کم اف سټیټمنټ چې د بل اف سټیټمنټ په داخل کې هغه inner اف سټیټمنټ ویل کېږي یعنی هغه وخت د inner اف سټیټمنټ ایکزیکیوټ کېږي یا اجرا کېږي تر څو موږ تاسو outer اف یا بهرنی اف شرط چې وي هغه ټرو شي نو دغه موږ تاسو لپاره و د nested اف سټیټمنټ استفاده چیرې راس موږ تاسو اگزامپل په nested اف سټیټمنټ کې موږ تاسو اگزامپل لرو write a program to check a person to eligible for vote. If eligible, redirect the male to room 5 and female to room 6. موږ په مثال کې داسې وایي تاسو یو پروګرام ولیکئ تر څو یو شخص چې دی هغه د ووټ لپاره دی چک کړي چې آیا دغه شخص د ووټ لپاره قانوني سین پوره کړی دی او که نه دی پوره کړی آیا دغه شخص ووټ کارولی شي یا استفاده کولی شي که نشي استفاده کولی که چیرې دغه شخص ووټ استفاده کولی شي نو که چیرې دی میل وي یعنې پنځمې نمبر کوټې ته باید دی ولاړ شي تر څو خپل ووټ وکړي او که فیمیل یې باید شپږم نمبر کوټې ته ولاړ شي تر څو خپل ووټ استفاده کړي یا وکړي موږ تاسې راځو دغه پروګرام ته اول د nested اف سینټکس لیکو سینټکس یې دا دی چې یو اف د هغه په باډي کې موږ تاسې بیا هم بل اف همداسې دغه اف شرطونه لیمیټیشن نه لري موږ تاسو کولی شو د یوه اف په داخل کې څو اف شرایط ولرو که وګورو دغه اف سټیټمنټ ته دغه اف سټیټمنټ ته موږ تاسو اوټر اف وایو او دغه دوه اف سټیټمنټ چې دی دې ته انر اف سټیټمنټ وایي موږ تاسو انر اف سټیټمنټ هغه وخت ایکزیکیوټ کېږي تر څو موږ تاسو اوټر اف سټیټمنټ ټرو شي یا صحیح شي نو راځو هغه دوی د پروګرام چې مثال راکړی و داسې یو پروګرام موږ تاسو لیکو چې هغه موږ تاسو ووټ چیکینګ وکړو موږ دوه وریبل لرو چې اول د ایج په نامه دی یو وریبل یعنې د دوی عمر موږ چیک کوو چې دا د ووټ لپاره هغه دی او بل کرکټر جنډر هم موږ تاسو ګورو که چیرې میل وي پنځمې کوټې ته ریډایرکټ شي او که فیمیل وي شپږمې کوټې ته ریډایرکټ شي نو دغه دوه وریبلونه موږ ډیکلیئر کړل دلته نو موږ راځو د یوزر څخه غواړو دغه وریبلونه enter your age cn age کله چې دی موږ تاسې د خپل ایج داخل کې موږ تاسې د ایج په اساس دی چیک کوو چې آیا دغه شخص د ووټ لپاره سیم پوره کړی دی او که نه دی پوره کړی دی نو موږ اف که چیرې زموږ تاسې ایج غټ او مساوي شو له 18 څخه نو موږ تاسې وایو چې که چیرې دی غټ او مساوي شي له 18 څخه نو بیا هم موږ تاسې او سی اوټ کې موږ تاسې د جنډر غوښتنه کوو انټر یور جنډر سین جې د جنډر لپاره موږ تاسې اوس د جنډر موږ تاسې ګورو که چیرې د جنډر میل وي نو دی پنځمې کوټې ته موږ تاسې ریډایرکټ کوو او که فیمیل وي نو شپږمې کوټې ته ریډایرکټ کوو نو موږ تاسې ته اف په شرط اف که چیرې چې اګزیکټلی مساوي شو د کرکټر لپاره موږ سنګل کوټیشن استعمالوو د غټ ام سره یعنی دلته موږ کنډیشنل اپریټر استعمالوو یا لاجیکل اپریټرز موږ استعمالوو لاجیکل اور چې دواړه شرایط صحیح شي په دواړو کې یو هم صحیح شي نو د اف شرط ایکزیکیوټ کېږي اور جې که اګزیکټلی مساوي شو له کوچني ام سره نو ته راسه سی اوټ گو ټو روم 5 له هغه وروسته موږ تاسې یو بل شرط په ایلز کې ورته وایي موږ بل اف نه لرو دلته ایلز اف کې موږ تاسې ورته وایي دوه شرط لرو که چیز موږ تاسې اګزیکټلی مساوي شو له غټ اف سره اور لاجیکل اپریټرز کاروو او چې اګزیکټلی مساوي شو له کوچني اف سره یعنې د کوچني اف او غټ اف څخه زموږ تاسې مطلب فیمیل دی نو سی اوټ گو ټو روم 6 یعنې شپږمې کوټې ته د ووټ کارولو لپاره موږ تاسې دغه شخص ریډایرکټ کوو له هغه وروسته موږ تاسې د ایلز په باډي کې ورته وایو یعنې سی اوټ دلته یو میسج ورکوو رانګ اینډ فوټ دا اوس موږ تاسې لپاره nested اف سټیټمنټ تر دغه ځایه موږ تاسې وکاروله خو که چیرې دغه شخص د ووټ لپاره ایلیجیبل نه وي یعنې سیم قانوني سیم نه وي پوره کړی نو په هغه برخه کې موږ یوزر ته کوم میسج وړاندې کړو نو د اوټر اف سټیټمنټ په ایلز شرط کې موږ ته وایي ایلز بلاک کې ورته وایي سی اوټ
you are not able for using vote. لومړی دغه اوټر اپ دی که چیرې زموږ ستاسې دا ایج لا تر څو غټ او یا مساوي وو نو دی راځي د داخل د اپس بلاک ته. په اپ بلاک کې موږ د ده څخه د جنډر غوښتنه کوو. کله چې د جنډر داخلوي که چیرې جنډر له میل وو نو موږ پنځمې کوټې ته ریډایرکټ کوو. که فیمیل وو نو شپږمې کوټې ته ریډایرکټ کوو. او که ته د ام یا غلط انپوټ د داخل کې یعنې د ام او اف څخه ماچ او بچ داخل کې نو رانګ انپوټ میسج موږ ورکوو. او په ایلس کې که چیرې له اتلسو څخه عمر کم نو په ایلس کې ورته یو آر ناټ الیجبل فار یوزینګ ووټ. نو موږ دغه پروګرام رن کوو. لومړی د ایج غوښتنه کوي انټر یور ایج. لومړی زه خپله تر 18 کم عمر داخل کړم. یو آر ناټ الیجبل فار یوزینګ ووټ. له هغه وروسته به زه دوباره دا پروګرام رن کړم او تر 18 اضافه یا به 18 داخل کړم. 18 انټر یور جنډر که چیرې زه اپ یا غټ اپ یا کوچنی اپ په دواړو حالاتو کې موږ ته شرط رن کېږي ګو ټو روم 6 چې دا زموږ ستاسې لپاره د نیسټډ اپ استعمال. اوس راځو په مثال موږ ته وایي write a program to find the biggest value of the below 3 numbers. و داسې یو پروګرام نوشته کوي چې په دغه درو نمبرو کې موږ تاسې ته غټه والیو راوښیي یعنې تر ټولو غټه والیو کومه یوه ده. نو موږ تاسې بیا هم راځو موږ تاسې له لیسټډ اپ څخه استفاده کوو یعنې موږ تاسې غواړو دلته لیسټډ اپ استفاده کوو. راځم یو نوی فایل به واخلم کنټرول یې بیا هم زه به دلته نوشته کړم. نو په دغه پروګرام کې موږ تاسې 3 نمبر اول لرو چې د ټیچر له ټایپ څخه ایز ایکول ټو ایز موږ تاسې لپاره 45 والیو او بی هم موږ تاسې لپاره 50 والیو. موږ تاسې به دلته کامه استفاده کړو تر څو ټول انټیجر ټایپ لري موږ تاسې او سی هم 15. لومړی به زه دغه والیوګانې پرنټ کړم دغه ټولې والیوګانې. د ا والیو به پرنټ کړم بیا به موږ تاسې یو کامه استفاده کړو. د بي والیو به پرنټ کړو بیا موږ تاسې یو بله کامه هم استفاده کړو او د سی والیو به پرنټ کړو. له هغه وروسته به بیا هم موږ تاسې یو د سی د والیو څخه وروسته هغه قوس بند کړو. له هغه وروسته به موږ تاسې هم یعنې نیو لاین به اوس راځو موږ تاسې دغه درې والیوګانې چې کوو چې څنګه کولی شو د دې ترمنځ غټه والیو راوباسو. نو موږ تاسې لومړی اپ شرط لرو. اپ که چیرې ا غټه شوه له پی څخه نو ته د اپ باډي ته داخل شي. کله چې د اپ باډي ته داخل شي موږ تاسې بل اپ یعنې نیسټډ اپ ته استفاده کوو. ځکه اوس تاسې خبرې پر نیسټډ اپ روانې که ا غټه شوله سی څخه هم غټه شوه ا نو سی آوټ د بګیسټ والیو از که چیرې دغه زموږ ستاسې ا غټه شوه له سی او بي څخه نو زموږ ستاسې لویه والیو چې دغه ا ده په ایلس کې موږ تاسې نو په دغه حالت کې که چیرې ا له بي څخه غټه شي او ا له سی څخه غټه شي نو زموږ ستاسې ا تر ټولو غټه والیو ده کنې سی تر ټولو غټه والیو. دا زموږ ستاسې لپاره یو اپ statement کوو. دا غوړ موږ تاسې په else app کې یعنې outer لپاره else app listed app موږ تاسې کاروو. که a که چیرې b غټه شوله a څخه که چیرې موږ تاسې b غټه شوله a څخه بیا هم listed app استفاده کوو. که چیرې موږ تاسې b غټه شوله c څخه نو په دغه حالت کې موږ تاسې پوهېږو چې b زموږ تاسې لپاره تر ټولو غټه والیو ده او په else کې بیا هم c غټه والیو ده. نو دلته وګورو موږ تاسې لومړی که a غټه شوله b څخه یعنې دا زموږ outer loop دی او وبخښئ outer if statement دی او دا inner if else statement دی. که چیرې ا غټه شوله بي څخه نو راځو د بي باډي ته دغه اپ باډي ته داخل که چیرې ا غټه شوله سي څخه یعنې دلته ا له بي هم غټه ده له سي هم غټه ده نو زموږ ستاسې لپاره ا غټه والیو ده. که چیرې دا شرط غلط سي یعنې ا غټه شوله بي څخه خو ا کوچنۍ شوله سي څخه یعنې غټه نه شوه نو موږ ته چې سي غټه والیو ده. که دلته راسو که بي غټه شوله ا څخه نو په دغه حالت کې موږ که وګورو که بي غټه شوله ا څخه نو دغه اپ ته باډي ته داخلېږو او دلته بل اپ نیسټډ اپ لرو. که چیرې موږ تاسې بي غټه شوله سي څخه نو پوهېږو چې بي غټه والیو ده که نه سي بیا هم تر ټولو غټه والیو ده. اوس به زه دغه پروګرام رن کړم. لومړی به دا پروګرام سیو کړم. که وګورو دلته 45 50 درې والیو ګانې لرو. د بګیسټ والیو از 50 یعنې تر ټولو غټ والیو چې دغه 50 ته زه به راسم دغه والیو به بي غټه ده یعنې دا به چینج کړم چې اوس پروګرام رن کړو نو به ا زموږ لپاره غټه والیو وي. که وګورو 450 چې دغه تر ټولو غټه والیو ده زموږ لپاره. که چیرې زه دا پروګرام بیا هم دغه کړم او راسم دلته سی غټه کړم یعنې د سی والیو لوی سي نو دلته به موږ تاسې ته پرېږدي چې سی از بګیسټ یعنې د بګیسټ والیو از 50 یعنې 350 تر ټولو غټه والیو ده. نو دا زموږ ستاسې لپاره نیسټډ اپ سټیټمنټ. نو له دې وروسته به موږ تاسې په یا د اپ کلاس اخرنی کلاس و له دې وروسته به موږ تاسې د په سویچ سټیټمنټ باندې بحث وکړو چې هغه هم د ډیسیژن میکینګ پارټ سټرکچر برخه ده چې هغه موږ تاسې د سلیکټینګ په اساس کوو او دغه د والیو په اساس. تر بیا ښه